السلام علیکم ویلکم بیک راغلاست تم دوستانو په دې ویډیو کې به هم انګلیسي جملې وایو کومې چې روزمره کاریږي لکه څرنګه په تیرو ویډیوګانو کې چې ذکر کړي دي. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ټول وړاندې لومړی اول it's up to you it's up to you it's up to you په تاسو پورې اړه لري. یو کار څوک کوي او ته ورته بیا وایې چې صحیح ده د تا پورې اړه لري، یعنې که کوې ویې کوه که نه یې کوې مې کوه. موږ اکثر ویو که نه تا پورې اړه لري ستا خوښه. اټس اپ ټو یو یعنې ستا پورې اړه لري ستا خوښه ده. نو هغه وخت موږ دا کولی شو ورته ووایو چې اټس اپ ټو یو یعنې ستا خوښه ده که کوې او که نه یې کوې. دویم it will take time it will take time دا به وخت ونیسي. یو کار په جریان کې روان وي او څوک تانه پوښتنه وکړي چې دا کار کله کېږي نو ته به ورته وایې چې it will take time دا وخت نیسي، یعنې وخت پکې لګېږي. موږ ویو که نه وخت پکې شته، دې کار کې وخت شته. نو it will take time یعنې دا به وخت ونیسي، یعنې وخت پکې شته. دریم I will let you know I will let you know I will let you know زه به تا خبر کړم زه به تا خبر کړم. یو څوک چې تا ته وخت کې خبره معلومه نه وي او کس تا نه پوښتنه وکړي ته ورته وایي زه به تا بې خبر کړم، یعنې زه خبر شم تا بې زه بې خبر کړم. I will let you know زه به تا بې خبر کړم. څلورم I apologize زه بخښنه غواړم I apologize زه بخښنه غواړم. پنځم هم همدغه شکل کې دی خو دا ډایرکټ بخښنه غوښتل دي ورنه. I'm sorry زه بخښنه غواړم. دې دواړو کې دومره فرق نشته خو دا I'm sorry چې د ډایرکټ په مخامخ ورته ویل کېږي چې یاره ما وبخښه ما ته بخښنه وکړه، او I apologize لږ دغه طریقه ده چې I apologize زه بخښنه غواړم صحیح شو، خو I'm sorry ډایرکټ ویل دي ورته چې یاره ما ته معافي وکړه صحیح شو. نو دا و د دې دواړو فرق، دومره خاص فرق پکې نشته. اوس راځو شپږم نمبر It doesn't matter هیڅ خبر نه ده کله چې یو خبره منځ ته راشي او ته به ورته وایې چې یاره څه خبر نه ده، یا سړی ټکر وکړي اکثره خپل منځ کې ولګېږي سره نو ته ورته it doesn't matter څه خبر نه ده یعنې وړه خبر ده. کله چې تا خبره په زړه باندې نه اخلي او خبره لنډې ورته وایې چې څه خبر نه ده it's okay. موږ اکثر وایو که نه it's okay څه خبر نه ده. نو it doesn't matter دا یې لږه ښه طریقه ده په هغې طریقه چې ورته ووایي چې څه خبر نه ده. اووم نمبر don't waste your time خپل وخت مه ضایع کوه. اتم نمبر I feel much better زه ډېر ښه احساس کوم. I feel much better کله چې یو تازه وخت کې مرستیان څوک راجګ شي او څوک د نه پوښتنه وکړي چې څنګه یې ته ورته وایې چې I feel much better زه ښه احساس کوم. نهم نمبر is everything okay آیا هر څه سم دي کله چې یو بحث د انسان منځ کې راشي او یو دریم کس پکې راشي ورته وایي is everything okay آیا هر څه سم دي، یعنی یو ناګهانه کس راشي او خپل منځ کې څوک بحث کوي ورته وایي چې څه حال دی، یعنی څه خبر روان ده is everything okay هر څه سم دي آیا. لسم how would I know زه به څنګه پوه شم. یولسم نمبر I was worried زه اندېښمن وم. د چا یو فکر یو څه شي ته وي چې دا کار به څنګه کېږي او هغه ځای ته بیا ورسېږي ورته وایي چې یاره زه دې کار دپاره اندېښمن وم، یعنې زه فکرمند وم ورته زما په ذهن کې یا زما په سوچ کې دا کار و دا خبره وه. I was worried زه دې کار دپاره اندېښمن وم یعنې فکر کې وم ورته صحیح شو. دولسم let's go with me راځه له ما سره لاړ شه. کله چاته ست کوي چې راځه ما سره لاړ شه ته ورته چې راځه چېرته وځو let's go with me راځه له ما سره لاړ شه. دیارلسم see you next time بیا به سره ووینو. خبرې اترې کېږي ملاقات وشي او چې کله خدای پامانۍ وخت راشي به ورته چې see you next time یعنې دوباره به ګورو سره. څوارلسم I don't have time
I don't have time. زه وخت نه لرم. I don't have time. زه وخت نه لرم. د مصروفیت ظاهرولو یو بله طریقه ده چې تاسو ورته نه وایئ چې زه مصروفه یم، خو داسې ورته وایئ چې یاره ما سره وخت نشته. دا هم خپل ځان مصروفه ظاهرول دي. I don't have time. زه وخت نه لرم. 15 I'm tired. I'm tired. tired ویل کېږي ستړي ته. زه ستړی یم. I'm tired. زه ستړی یم. دا هم یو څه مصروفي ظاهري چې څوک ته اجازه چې ترڅو ته ورته I'm tired. زه ستړی یم یعنی تللو سره نه غواړي، یو اکسکیوز یو بهانه کول هم دي، او چې ستړی یي نو هغې ټایم کې هغې وخت کې هم ویل کېږي I'm tired. زه ستړی یم. 16 I don't agree. I don't agree. زه موافق نه یم. موافق یعنی زه تاسو سره رضا نه یم. رضایت ظاهرول ته agree ویل کېږي چې ته یو شي کې راضي نه یې، یعنی ستا غیر راضیتوب. صحیح شو. I don't have sorry I don't agree. زه موافق نه یم یعنی زه دې کې رضایت نه لرم. زما خوښه نه ده. لنډه ده. موږ یو کنه زما خوښه نه ده. I don't agree یا I'm not agree. I'm not agree. زه موافق نه یم. زه راضي نه یم. دا یو معنا ورکوي. I don't agree. زه موافق نه یم یعنی زه راضي نه یم. یو شي کې ته راضي نه یې نو هغه وخت کارولی شي دی. 18 don't move. don't move. حرکت مه کوئ یا حرکت مه کوه. خوځېږه مه. چاته چې ډېر مه خوځېږه. don't move. خوځېږه مه. 18 enjoy yourself. enjoy yourself. له ځانه خوند واخلئ. یعنی مقصد دا د موږ ویو که نه اکثر خلکو ته مزې کوه. نو دا د هغې لنډ دغه دی چې شاته ته دی چې یاره مزې کوه یا مزې اخله. enjoy yourself. له ځانه خوند واخلئ یعنی چې خپل کوم وخت ستاسو دی چې ته ګرځېږئ هغې نه مزه واخلئ، یعنی خوند ترې واخلئ. لنډ دغه دی. enjoy yourself. مزې کوه. 19 are you done. are you done. کار دې وشو. are you done یا کار دې وکړو. کله چې یو کار کې څوک لګي او اخره کې کار ختم کی نور ځان دغه کی نو ته چې are you done یعنی کار دې وشو یا کار دې وکړو یعنی ختم شو کار دې. are you done. کار دې وشو یا کار دې وکړو. شلم did you get it. did you get it. did you get it. پوه شوې. پوه شوې. یو چا ته نصیحت یا یو خبره کې یا یو قصه ورته کې یا یو ادرس ورته ورکې لګي نو بیا اخر کې ورته پوه شوې. did you get it یعنی واضح غوښتو زما مقصد چې درته چې داستان مې درته وکړو ته په هغې پوه شوې. دا د هغې لنډ مطلب دی. did you get it. پوه شوې یعنی داستان یا قصه یو ادرس ورکول ټول خبره ورته کې اخر کې به ورته وایي چې did you get it یعنی پوه شوې. اوس راځو 21 God bless you. God bless you. bless. God bless you. خدای مو وبخه. یعنی کله څوک چاته دعا ورکوي دا د دعا ویلو دغه ده. God bless you یا یو ښه wish یعنی د ښه نظریې ورکول دپاره هم دی. God bless you یعنی خدای در باندې پام وکړي. کله چې خدای اکثر د خلک خدای په معنی وخت کې وایي God bless you یا مشران اکثره کشرانو ته وایي God bless you. خدای دې وبخه یا د دعا طرز باندې هم دا راځي. صحیح شو. 22 have a good trip. have a good trip. have a good trip. trip ویل کېږي سفر ته. have a good trip. ښه سفر ولري. څوک په سفر باندې چېرته ځي ته ورته یو best wish ورکې ورته. have a good trip. ښه سفر ولري. یو دعا دا هم دعا کې راځي. have a good trip. ښه سفر ولري. 23 think about it. think about it. think about it. د دې په اړه فکر وکړه. think about it. د دې په اړه فکر وکړه. چاته یو وړاندیز ورکې یو پیشنهاد ورکې یو ډیل خبر ورسره کې چې داسې کار به وکړو یا دا کار به وکړو بیا اخره کې ورته وایي think about it یعنی دې په اړه فکر وکړه. که چېرته مناسب وي درته ویې منه را سره think about it یعنی سوچ پې وکړه. موږ اکثر وایو که نه سوچ پې وکړه. 24 I'm interested. I'm interested. زه علاقه لرم. interested دلچسپي لرل ته ویل کېږي. یو شي کې ته دلچسپي لري فلانکې کار کوي زه دلچسپي لرم چې هغه کار وکړم. یو کس تا ته پیشنهاد وکړي زه دا کار کوم ته ما سره دا کار کوې نو ته ورته وایې چې I'm interested. زه دلچسپي لرم یا علاقه لرم ورسره. یو شي سره ستا علاقه یا دلچسپي دې پکې او ته بیا هغې کې هغه خپل دلچسپي ظاهرې نو ته ورته وایې چې I'm interested. زه علاقه لرم یا زما خوښه ده.
اکثره دلچسپي ظاهرولو د وخت کې I am interested ویل کېږي چې هر شي که هغه شخص وي که هغه یو کار وي که یو خبرې او ته پکې دلچسپي ظاهروې نو ته ورته ویلی شې I am interested. 15 اخرنی What's wrong with you? What's wrong with you? په تا څه شوي؟ What's wrong with you? یو څوک ډېر زیات په قهر یو ته ورته راشي ورته وایي چې څه در باندې شوي دي؟ What's wrong with you? په تا څه چل شوی دی؟ صحیح شو؟ د هغې پوښتنه کول وخت کې دا موږ ویلی شو څه چل در باندې شوی؟ اخري صفحه او 28 نمبر What should we do now? What should we do now? What should we do now? اوس باید څه وکړو؟ What should we do now? اوس باید څه وکړو؟ یو کار کې تاسو راګیر شي او تاسو ته معلومات نه چې اوس موږ څه کار وکړو یعنی کومه لاره اختیار کړو په دې وکړو دا کار وکړو هغه کار وکړو یو شي کې ته راګیر شي که هغه خبرې که هر څه شي نو بیا تاسو خپل منځ کې What should we do now? اوس موږ څه وکړو؟ نو دلته معنی دا ده اوس باید څه وکړو یعنی موږ اکثر وایو که نه اوس به څه کوو؟ اوس به څه کوو؟ نو دا هغه وخت موږ کارولی شو What should we do now? اوس به څه کوو؟ موږ داسې وایو. 20 I was thinking ما فکر کولو. ته چاته خپل یو نظریه وړاندې کوې ورته وایې چې یاره ما سوچ کولو موږ وایو که نه ما سوچ کولو چې داسې کار به وکړو نو لنډ دا چې دلته به دا کار I was thinking ما فکر کولو. 28 What's going on? What's going on? څنګه حال دی؟ ملګري اکثره میلاو شي یو بل سره وګوري سلام دعا نه پس ورته وایي What's going on? څنګه حال دی یا څه روان دی؟ موږ وایو څه نوي تازه موږ داسې وایو که نه څه نوي تازه دي نو هغه وخت موږ دا کارولی شو د دې معنا دا ده What's going on? څه نوي تازه دي یعنی څه کې لګې. 29 What's the matter? What's the matter? What's the matter? څه خبر ده؟ What's the matter? څه خبر ده؟ اکثر دا هم بحث وخت کې راځي چې بحث روان او ته ورته وایي چې څه خبر ده ورته وایي خپلو منځ کې دوه ملګري یا څوک لګوي ستا ملګري تا سره لګوي او یا تا سره لګوي ته ورته What's the matter? څه خبر ده؟ خبر څه ده؟ موږ وایو که نه خبره څه ده؟ نو دا هغه وخت کې کارول کېږي. او اخرنی I have my car چاته خپل ملکیت ظاهرول چې ما سره پلانکی شی شته I have my car زما خپل موټر شته او بخیل ته معنی غلطه ده په تا څه شوي دي خو د دې معنا ده I have my car ما سره خپل موټر شته I have my car ما سره خپل موټر شته دی. نو دا و د نن ورځې درس امید کوم چې لږ څه به هم ترېنه زده کړي او کوشش کوئ چې دا یو ځای نیم ځای کې ځان سره کاروئ خاص کر بګنر والا چې هغه په دې باندې پوه شي بیا وروسته دې نه ګرامر باندې ځان پوه کوي.